نن زه تاسو ته په دریو خبرو باندې قسم خورم چې په هغه ذات باندې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساده درې خبرې داسې دي چې هغه بالکل حق دي، پای کې څه شک نشته دی. ځکه چې دا ما تاسو ته کم قسم وخوړلو نو دا ما نه دی خوړلی، بلکې د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. السلام علیکم ملګرو، د ایمانو صاحب بیان وګړو خپل بیان کړی دی. راځي اخر کې خپل خبرې کو دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي د ثواب په شریک کړئ. راځي کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله مولانا صاحب ته ولیکئ. راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې خبرې داسې دي چې بالکل حق دي، پای کې څه شک نشته. اولنۍ خبره ده چې په صدقې کولو سره مال کمیږي نه. په ظاهر کې خو به تا ته داسې ښکاره شي چې ما چاله پیسې ورکړو دا کمې شوې، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کمیږي نه بلکې نورې به هم زیاتېږي. الله تعالی به د بل طرفه ستا دپاره د پیسو بندوبست وکړي. نو چې څومره ستاسو خواوشا غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران دي، ګاونډیان دي، د هغوی وس نه کېږي تعالی الله تعالی مال درکړی نو د خپل مال راخله او په یتیمانانو باندې او په غریبانانو باندې خرج کوه، الله تعالی به تعالی نور هم مال سیوا کړي. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان فرمایي. یو ځل به تاسو تجربه وکړئ که ستاسو مال سیوا نه شو نو بیا ما ترینګ وکړئ. نو اوله خبره چې پای کې څه شک نشته دی هغه دا ده چې په صدقې کولو سره مال نور هم سیوا کېږي، الله به درله ډېرې درکړي چې کله تا خرج وکړلو په غریبانانو باندې. او دویمه خبره ده وایي کم چا چې د حدیث مفهوم داسې دی چې چا سوال شروع کړو د مخلوق نه یې غواړي او د ده مقصد دا دی چې په دې سره زه مال سیوا کړم، وایي الله تعالی به په دغه انسان باندې ډېره د افسوس خبره ده د غریبۍ، د محتاجۍ او د فقیرۍ دروازه کولاو کړي. نو سوال نه حتی الامکان ځان بچ کوه. چې چا سوال شروع کړی دی هغه په دې دنیا هم ذلیله دي او په هغه دنیا به هم ذلیله وي. د الله تعالی نه غواړئ او د مخلوق نه مه غواړئ. د الله تعالی په در کې کمی نشته. شاید چې الله تعالی په یو میاشت کې تعالی په کروڑونو پیسې درکړي. او درېیمه خبره چې په هغې کې څه شک نشته دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان فرمایلی ده الله اکبر چې څوک په چا باندې ظلم وکړي او دا مظلومه د ظالم ظلم خالص د الله د رضا لپاره معاف کړي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان عزت په الله تعالی نور هم سیوا کړي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. موږ ته خو داسې ښکاري چې د دې ظالم نه د خپل ظلم بدله واخله، دا خو موږ ته پښتو وایي او دا موږ د عزت کار ګڼو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د عزت کار نه دی. د عزت کار دا دی چې د ظالم دا ظلم معاف کا، الله به ستا عزت نور هم سیوا کړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو درې خبرې په خپل ځان کې خامخا راولئ. او دا ما چې کوم خبره وکړله دا د دین خبره ده او د دین خبره شیر کول دا صدقه جاریه ده، او صدقه جاریه داسې عمله چې د دې ثواب انسان ته د مرګ نه پس میلاویږي. نو ستاسو خوښه ده که ویډیو شیر کوئ او که نه شیر کوئ. مولانا صاحب بیان ور خپل بیان کړی نو د صدقې باره کې نه صدقه ورکوئ، الله پاک به تاسو ډېرې پیسې درکړي. نه ظاهره ته به تاسو پیسې ورکړي لاړې به شي، نه الله پاک به بیا پس پیسې درکړي. نو د صدقې څخه ثوابونه هم دي. نو به سوال سره خو ساده سوال کوئ نه انسان ته خو به سوال کوئ نو الله پاک ته سوال کوئ. نو د شړ غونډې د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.